الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د هر څه نه مخکې زه خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او ښه راغلاست درته وایم. وروسته خبره د ورور وکوله چې دوی د پښتو ژبې په ادب کې او د پښتو ولسي ادب کې د لوبې په باره کې د جوړښت او ارزښت په باره کې غوښتنه وکړه. نو زه خو ځان د دې وړ نه بولم، خو بیا هم کوشش به وکړو چې تاسو ته د لوبې په باره کې یو څه معلومات وړاندې کړم. لومړی به د ارزښت باندې وغږېږو. لوبه په پښتو ولسي ادب کې داسې یو جاندر یا فرم ده چې ډېره په زړه پورې او د هر پښتون او پښتنې د ژبې په سر کې ده. ډېره توده او خوږه موسیقي لري او هر څوک یې خوښوي او هر سړی وایي او اوري. لوبه پښتو ولسي ادب کې ډېرو شاعرانو ویلي ده. د ملنګ جان نه راونیسه او د هغې نه وړاندې او راوروسته بېلابېلو شاعرانو لوبې ویلي دي. لوبه ډېر یو خوږ او په زړه پورې فرم ده. نو د جوړښت خواته که راشو، لوبه کټه مټه درته ووایم چې لنډۍ ده، خو لنډۍ نه ده بلکې لوبه ده. د لنډۍ سره توپیر لري په ویلو کې، خو د سېلابونو او بیتونو له مخې کټه مټه لنډۍ ده. لکه څنګه چې لنډۍ لومړی مطلع یا بیت 9 سېلابه ده او دوهم بیت 14 سېلابه ده، همداسې لوبه هم ده. او دا به زه درته د یو کسري معادلې په شکل حل کړم او وبه څېړم چې آیا لوبه لکه د لنډۍ همداسې 14 سېلابه او 9 سېلابه ده که نه ده، بلکې دا خو دا چې موږ او تاسې باید پراخې خبرې پرې وکړو. زه به اول درته د څو لوبې دغه سرونه د سروکي به درته ووایم چې د ملنګ جان نه به یې راونیسو. ملنګ جان یوه لوبه ده، ګل د شلاسونه باغوانه، ګل د شلاسونه باغوانه، ستا په باغچه کې نوراني سمسور ګلونه باغوانه، ګل د شلاسونه باغوانه. او یوه بله لوبه ده د ښایسته لغمان د درنو محترمو شاعرانو د جملې نه یو شاعر ویلی ده، ټاپ شاعر ده، خو دا نوم یې نه راځي او موږ او تاسې ټولو به ډېره اورېدلي. زم در سره ځمه جانانه، دا بې له تا به ژوندون څنګه تېرومه جانانه. دا یو لوبه ده. او یوه بله لوبه هم ده ښایسته لغمان د یو تکړه ټاپ شاعر لوبه ده چې مختار نومیږي. هغه وایي وګورئ ځوانانو ګناه ده، وګورئ ځوانانو ګناه ده، پلار مې ظالم ده په پیسو مې خرڅوینه ګناه ده. همداسې یو
بله لوبه هم دا چې مثال په ډول ما درته یو څو راوړاندې کړې هغه پخوا زمانو کې چې بیخي موږ واړه وو د قدیم استاذ یا د قدیم په نامه یو هنرمند و د کابل راډیو کې به یې ریکارډ خپرېده نو هغه به ویلې مه کوه نازونه جانانه ستا په یارۍ کې راته جوړ شو په ساعتونه جانانه دا لوبې دي او دا چې ما دعوه وکوله چې دا لوبه کټه مټه لنډۍ ده د سیلابونو له پلوه او د مطلو له پلوه نو دا به زه درته په ثبوت ورسوم خو د لوبې جوړښت کې فرق دا ده چې دغه د سر د مطلې د آخرې برخې یوه کلمه تکراریږي د دوهمې مطلې شاته دا د لوبې جوړښت ده همدغه فرق ده د لنډۍ سره لنډۍ کې دا کار نشته خو مګر په لوبه کې دا لکه څنګه چې زه درته یو ځل بیا ووایم زم در سره ځمه جانانه دا بیره تا به ژوندون څنګه تېرومه جانانه دغه جانانه د دوهمې مطلې شاته چې ویل کېږي دا یو ربط ورکړی ده شاعر خپل ریاضت او کوشش یې کړی ده چې دغه ټکي ته ربط ورکړي چې د دوهمې مطلې شاته وویل شي او لوبه جوړه شي کنی که اوس زه درته لنډۍ کومه جانانه زم در سره ځمه هغه د لومړۍ مطلې دغه جانانه آخر کې ده ګوره وایي زم در سره ځمه جانانه زه دا راخلم دغه جانان یې سر ته راولم دا خود به خوده لنډۍ ده ځکه سیلابونه یو شی دي اوس غوږ شئ زم در سره جانانه زم در سره ځمه دا بې له تا به ژوندون څنګه تېرومه لنډۍ شوه که نه شوه لنډۍ شوه سیلابونه یو شی دي 9 سیلاب او 14 سیلابه ده همداسې که د ملنګ جان همغه لوبه راواخلو ګل د شلاسونه جانانه ګل د شلاسونه باغوانه ستا په باغچه کې نوراني سمسور ګلونه باغوانه ګوره دلته یې ربط ورکړی ده د دوم مطلې شاته بیا باغوانه ویل کېږي همدا لوبه شوه خو زه که درته لنډۍ کومه بیا داسې نه کېږي بیا لنډۍ شوه باغوانه ګل د شلاسونه باغوانه ګل د شلاسونه ستا په باغچه کې نوراني سمسور ګلونه لنډۍ شوه که نه شوه لنډۍ شوه که نه هېڅ نه په سیلابونو کې فرق راځي نه په مطلو کې فرق راځي یا نه بیتو کې کټ مټ همغه شی ده زیاتی او کمی هم پکې نشته صرف تغییر و تبدیل پکې شته ما ورته ویلې چې دا شاعر د خپل ریاضت او کوشش په اساس کوشش کړی ده چې ربط ورکړي او د دومې مطلې شاته هغه د لومړۍ مطلې او ټکی ولوستل شي تر څو د لوبې ډول لاسته راوړي همداسې دغه بله هم که موږ او تاسې وګورئ ځوانانو ګناه ده پلار مې ظالم ده په پیسو مې خرڅوینه ګناه ده دا هم یوه لنډۍ کېدی شي او لنډۍ ده ځکه سیلابونه یو شی دي او بیتونه یو شی دي سره وزن ټول یو شی ده ځوانانو وګورئ ګناه ده ځوانانو وګورئ ګناه ده پلار مې ظالم ده په پیسو مې خرڅوینه لنډۍ شوه که نه دلته اصلا مطلب دا ده چې دا لوبه 9 سیلابه او 14 سیلابه ده خو مخکې مې ورته یاده کړه چې شاعر د خپل ریاضت او کوشش په اساس توانېدلی ده چې دغه لومړۍ مطلې او ټکي ته ربط ورکړي چې دومې مطلې شاته تکرار شي چې لوبه شي او لوبه شوه همداسې دا نور هم دي لوبه په دوهم ډول هم جوړیږي شاعرانو جوړې کړي دي او موږ او تاسې به اورېدلي هغه هم 14 سیلابه همغه 9 سیلابه همغه لنډۍ ده خو څه یې کړي دي د سر مطلع یا د سر بیت د دوهم بیت نه لاندې راوستلی ده خو د دوهم بیت یعنې د دغه 14 سیلابه اوږد بیت په آخر کې یوه شاعرانه کلمه ضرور ده چې داسې یوه کلمه لکه جانانه یا لکه خانه یا لکه ګله
دا ورسره یو ځای کېږي او یوه لوبه ترېنه جوړېږي. دا دوهم ډول د لوبې ده. هغه مخکې خو چې یاد کړه هغه ډولونه و، دا دوهم ډول ده زه اوس درته وایم. یوه نوې لنډۍ ده د نوي عصر او ما په خپله ویلې ده او هم لوبه ده. اول به یې درته لنډۍ کوم او بیا به یې درته لوبه کوم. په پخوا وختو کې د موږ په کلاسیک ادب او یا پخواني ادب کې په ادبیاتو کې په لنډیو کې په نثرکو کې په لوبو کې بلۍ او بامبوټۍ یادېدله او کلا به یادېده. اوس بلۍ او بامبوټۍ نشته، اوس منزلونه دي او پارتمانونه دي. نو موږ باید شعر که وایو که لنډۍ وایو باید نوي نوي ووایو. زاړه خو ډېر موږ او تاسې اورېدلي یو، تکرار دي، مزه یې هم تلي او نوی څه مزه لري. نو یوه لنډۍ ده: په موږ ګردونه راورېږي، په موږ ګردونه راورېږي، لیلا پنځم منزل کې ځای جارو کوینه. په موږ ګردونه راورېږي، لیلا پنځم منزل کې ځای جارو کوینه. او د دې دوهم ډول لوبې ته به راواچوو، د سر مطلب لاندې راولو، د لاندې به پورته بوځو او یوه شاعرانه کلمه چې یا ګله یا خانه یا یو څه هلته په کار ده تر څو لوبه جوړه شي. او نور د لوبې مطلب همغه 9 سېلاب او 14 سېلابه دي. لیلا پنځم منزل کې ځای جارو کوینه ګله په موږ ګردونه راورېږي. دا لوبه ده، دا لنډۍ نه شوه. ځکه د لنډۍ خو دا د لنډه مطلب سر کې دلته شاته راغله، اولته ورسره یو ټکی اضافه شو او بیرته موسیقي د لوبې شوه او ګرمه شوه او توده شوه. دغه موسیقي چې زه یادوم داسې فکرونه کوي چې د منګیو رباب یادوي. په خپله په شعر کې، په خپله په لنډۍ کې، په خپله په لوبه کې موسیقي پرته ده. یی باید پکې که چېرته پکې نه وي هغې ته موږ شعر نه شو، لا شعریت نه لري چې دی موسیقي ونه لري. خو کله چې ما حنجره چې ده دا یوه آله د موسیقي ده، دا تا حنجره یوه د موسیقي آله ده. خو که دغه موسیقي ورسره ګډه شي د دې موسیقي اوچته ښکارېږي چې په دغه شعر کې څونه موسیقي شته یا نشته. په شعر کې چې موسیقي نه وي هغه شعر نه ده، خبرې دي. نظم هم موسیقي لري او شعر ټول اشعار ټول فورمونه موسیقي لري. خبره کوله د دوام ډول کې غږېدو په لوبه کې. یوه بله لوبه ده تاسې به هم ډېر اورېدلې او ما هم اورېدلې او پخوانۍ ده، دا هم عین د دې دوهم ډول ده. وایي لیلا په سرو منګلو خښتې ورکوینه ګل او پاس په لمن کلا جوړېږي. لیلا په سرو منګلو خښتې ورکوینه ګله پاس په لمن کلا جوړېږي. دا لوبه ده خو دا هم لنډۍ ده ځکه مطلع او سېلابونه یو شی دي. موږ به دا د لاندې بیت یا مطلب واخلو بیرته به یې سر ته بوځو، بیا به زه تاسو ته ووایم چې دا لنډۍ ده. لکه داسې پاس په لمن کلا جوړېږي، پاس په لمن کلا جوړېږي او لیلا په سرو منګلو خښتې ورکوي. د پښتو په ادب کې او بیا په ولسي ادب کې ډېر فورمونه دي او ډېر ډولونه دي د اشعارو. زه د یو ورور په صفت او د یو شاعر نه خو د یو مشر په صفت زه تاسو ته توصیه کوم او دا غوښتنه لرم چې تاسو باید د یو غزل پورې محدود پاتې نه شئ، نه د رباعي پورې.
صحیح ده د غزل شاعر هم شاعر ده روبایي چې وایي دا هم شاعر ده خو شاعر باید سرحد ونه لري نه په غزل پرېږدي او نه روبایي او نه داستان او نه چاربیت او نه څلوریز او نه کاکړۍ غاړې او په هر څه کې باید کوشش وکړي زحمت وباسي او په هر فورم کې باید شعر ووایي دا داسې نه ده چې دا فورمونه د چا شخصي دي یا چا اختراع کړي دي څوک خو دې ما ته په دې ګرد افغانستان کې راوښي چې زه د غزل مخترع یم یا زه د څلوریزې مخترع یم نه دا موږ ته د خط د پیدایښت نه خو څه کوې حتی د تاریخ د پیدایښت نه قبل التاریخ نه دا موږ ته په میراث پاتې دي دا ټول فورمونه که نه کله کله خلک وایي چې لنډۍ 12,000 کاله تاریخ لري زه درته وایم لوبه 14,000 کاله تاریخ لري چاربیته 20,000 کاله تاریخ لري څوک خو ما راوباسي تاریخ چې چا سره تاریخ شته یا چا اختراع کړي نه دا ډېر پخواني فورمونه دي چې د خط د پیدایښت نه مخکې په پښتنو کې دا د خلکو په ژبو په خولو پاتې شوي او را پاتې شوي دي لکه څنګه چې ویل کېږي چې لنډۍ شاعر نه لري او دا د هر چا ده دا صحیح ده خو دا فورمونه هم کوم مخترع دعوګیر نه لري دا ډېر د پخوا نه موږ ته په میراث پاتې دي په هر فورم کې کولی شئ چې شاعري وکوئ په زغرده او په نره او راشئ خپل استعداد د افغان ادبي بهیر کې خپل استعدادونه وښیي موږ ته چې موږ یې درنه زده کړو او که تاسې ضرورت و موږ به سره کوشش وکړو چې دغه فورمونه زده کړئ او بې سرحده شاعري وکوئ نه د یو فورم پورې تړلې یوه شاعري دا نه چې تنها لوبه او یا چاربیته نظمونه داستانونه چاربیتې غزلې لوبې مخکې مې درته یاده کړه تکرار ته حاجت نشته دا ټولو کې باید موږ تاسې کوشش وکړو او زده یې کړو او ویل یې کړو زه باور لرم چې داسې استعدادونه په تاسې کې شته او پیدا کېږي چې د ما نه ډېر ښه د نورو نه ډېر ښه ښکلي شیان ولیکئ او وپنځوئ بحث کې د ما خبرې همدونه وې خدای وکړي چې د ما د خبرو نه تاسې یو څه برداشت کړی یو څه مخیستي او په راتلونکي کې که ژوندي وو بیا به په نورو فورمونو باندې خبرې کوو توجه نه مو یو نړۍ مننه د نثر په باره کې په پښتو کې څنګه چلته لکه دې ته څومره کار شوی دی یا څومره کار ورته کېږي نثر د ما په نظر خو په دغه راوروسته کلو کې نثر ته یو څه کار وشو پخوا یعنې مخکې د دغه 20 کلو نه نثر ضعیفه و په افغانستان کې خو په دغه 20 کلو کې تیرو 20 کلو کې تر اوسه پورې په نثر کې کار وشو نثر ډېر مهم ده ډېر اهمیت لري او د شعر تر څنګ باید موږ او تاسې په نثر کې هم لیکنې وکړو او د نثر په لیکلو او د دې په ترتیب او تنظیم باندې باید ځان پوه کړو باید داسې ساده پیاده نثرونه ونه لیکو نثر هم یعنې لکه د شعر کټ مټ تا په سوچ کې یا په فکر کې بیا یو تصویر درښیي سیده د مثال یو سترګو کې یو څه ګرځوي یو پیغام درته وړاندې کوي تخنیي دی مازغه دې لږ لږ تخنیي
تشي کې د تخنۍ دا ټول په نثر کې هم شته او نثر ته ډېر ضرورت ده. باید موږ او تاسې په نثر کې هم کار وکړو. د شعر تر څنګ نثر د شعر ملګری ده او د پښتو درباري ادب او په حساب دا خو بیخي باید په نثر کې ډېر کوشش وکړي. دغه ولسي ادب کې خلک نثر ته دونه علاقه نه لري. په ولسي ادب کې زیات شعر و شاعري ده او په ولسي ادب کې شعر و شاعري انشاءالله لوړې کچې رسېدلې ده. زه خو چې کومې اندازې معلومات لرم داسې شاعران او لیکوالان موږ او تاسې لرو او خدای پیدا کړه چې هغه ډېر ځلانده ستوري دي. ښه شاعري یې کړې او په نثر کې هم کار کړی ده لکه ګل پاچا الفت صاحب او همداسې نور دوی په نثر کې ډېر کار کړی، شاعري هم کړې ده. نور لکه ملنګ جان او د لغمان هنر شاعران تکړه ماما نور بابا، عبدالحنان، شیخ احمد خان دا دیو په شعر کې کار کړی او ډېر پرمخ تللی دي. هیله کوم چې په نثر کې هم ځوانان کار وکوي او نثر په مسلکي شکل باید ولیکل شي. که موږ او تاسې یوه لنډه کیسه لیکو نو داسې کیسه نه وي چې موږ او تاسې په نیمایي لار کې پرېږدي، باید تر اخره هم د ځان سره بوځي. دا یو اصل ده د نثر. ډېره زیاته مننه استاد، نړۍ مننه چې په پښتو ادب کې لیکلو باندې کره معلومات مو راکړل. یو وړاندیز ملګرو ته دا کوم اکثر کوم شاعرو کې استادان لیکچر ورکوي، بیا هغه کوم کسان چې ناست د لیکچر لپاره بیا هغوی د لیکچر اړوند پوښتنې نه کوي، نورې پوښتنې کوي. دا زموږ په نظر یو ښه کار نه ده، ځکه یو ورځ په غوره دی بهیر کې موږ ناست استاد شمس په بې خیاله کلام باندې یو لیکچر ورکړ، ډېر پراخ بحث و. نو ملګرو پوښتنې داسې کولې لکه څنګه چې د بل ملګري د ادبیاتو پورې وکړله که نه، هغو داسې لرې لرې پوښتنې وکړي چې دا کیسه موضوع ډېره ګډه وډه شوه. ملګري د موضوع اړوند پوښتنې وکړي دا به ډېره ښه وي. دا داسې د اصلاح لپاره ماته خبرې دي. مننه، استاد ډېره مننه چې ښکلی لیکچر دې راواړل، ملګري که پوښتنې لري وکړي. ډېره مننه استاد، خوندور لیکچر و. خو په اخره کې تاسې نو خبره وکړله چې ځوانان باید یوازې غزل باندې ترکب نه شي، یوازې نظم ته کار ونه کړي، باید په ټولو فورمونو باندې کار وکړي. که موږ چېرته ټولو فورمونو ته کار کوو دغلته دغه د انسان فکر او خیال شیندل کېږي. هغه چې زه ښه غزل شم لیکلی نو فکر نه کوم چې مثلا زه په غزل باندې برلاسی یم او زه د هغسې نظم ولیکم. زما فکر دا دی که یو څوک ښه ناظم دی، یو ښه نظم لیکونکی دی، باید هغه نظم ولیکي. یو څوک ښه غزل لیکونکی دی هغه باید غزل ولیکي. او که دغسې چېرته مثلا په هر فورم کې کار وکړو دا فکر به وشیندلی شي او په هغې کې به بیا موږ هغه خوند او هغه لذت به پکې پاتې نه شي. مننه. همدغه د موږ او تاسې د تنبلۍ وجه ده. زه خو یې تنبلي ګڼم. یو شاعر مثال د باز لري او باز پروازونه کوي او لکه د هلیکوپټر چې بمبار کوي دی بیا ښکار کوي. د شاعر دا د خیال چورلکه چې پورته شي یو ځله کولی شي چې کله دغه کلی بمبار کړي او کله هغه کلی بمبار کړي. نو داسې نه ده چې همیشه به جګېږي او په مغه یوه غونډۍ به بمونه اچوي. نه، زه خو غواړم چې تاسې کوشش وکوئ، تنبلي ونه کوئ. تاسې استعدادونه ځوان دي او زما هیله دا ده چې تاسې په هر فورم کې کوشش وکوئ. لکه څوک چې وایي چې حمزه بابا یې غزل ده، زه وایم حمزه غزل اختراع کړې نه، حمزه ټول غزل ویلی ده، د بابا یې غزل ده اختراع کړې نه ده. که ته اختراع کړې زه بابا یې غزل ګڼم. نو خبره دا ده چې غزل زه د غزل ته هم احترام لرم او بابا غزل ته هم احترام لرم
هغه هم شاعر دا د غزل شاعر هم شاعر دا مخکې ما وویلې خو تکړه شاعر ټاپ شاعر باید په یو شي کې محدود پاتې نه شي که موږ تاسو ملنګ جان وګورو تنها غزل نه ده ویلې ملنګ جان زیاتې چاربیتې نظمونه ویلي دي داستان ویلي تاسو د ملنګ جان داستان اورېدلی ده د یو داستان یې ده د هغې د مرجانۍ او د زیور دا داستان ده مرجانۍ د زیور داستان هم اورېدلی د ملنګ جان دوه ښځو چې سره باس کړی و چې یوې بلې ته ویلي چې ته غریبه یې او زه ډېر سره سپین لرم او میړه مې دوه آسونه لري په یو باندې سهار چکر وي په بل مازدیګر چکر وي مرجانۍ د هغه یې ډېره بېچاره خفه کړه زیور ورته راجیګه شوه او ورته ویې ویلې چې سیده تا څه ډېر لري خو د تا میړه دونه بې غیرته ده چې پرون د پښتنو جګړه وه او دی راوتښتېده د سنګر نه او د ما میړه بهادر شه او مډالونه یې وګټل نو په دې کې دا مرجانۍ ملامته کړه نو دا ملنګ جان داستان ویلی ملنګ جان چاربیت ویلي د ملنګ جان مې یوه لوبه درته په سر کې وویلې ملنګ جان بې سرحده شاعري کړې اوس خو داسې نه ده چې ما درته ویل چې دا زه دا دعوه کوم یا په تاسې خدای نخواسته دا پور اچوم نه مخکینیو خلکو دا کوشش کړی و هغه پکې ډېر مخکې تلي باید وروستاني هم کوشش وکړو تر ډېره پورې زه نه غواړم چې دې باندې نقد وشي څوک چې په ولسي ادب کې کار کوي مثلا ملنګ جان د هغه وخت یو بېسواده شاعر و زموږ ولسي ادب د ولس له غېږې موږ ته په میراث پاتې دی خو څنګه چې بیا غزل باندې خبره کوو مثلا په نثر کې هم خبره وکړه لنډه کیسه دا په شلمه پېړۍ کې چې پښتو ادب ته راننوځي چې بیا کار په دې باندې کوي یا ناول دی نور فلمونه راننوځي د ځوان نسل یوازینی هدف دا دی چې دوی غزل اسانه بولي او په دې باندې دوی کار کوي یا ورته وزن او قافیه او دغه څه توکي لومړني دي د غزل لپاره او په ساده برېښي په هغې باندې کار کوي خو زموږ هدف دا دی چې په ټوله کې اوس مونږ سپین ږیري یو کور مو مونږ نه دی پاتې نه لوبه پاتې نه نظم پاتې نه که چېرې موږ په حمزه خبره کوو حمزه د غزل شاعر دی خو تر څنګ یې موږ خوشحال لرو شاهنامه خلیل مثنوي لیکلې ده قصیده یې لیکلې ده نظمونه شته حتی چاربیت شته څلوریزې شته د لوبې شته خو دلته یوازې دا هم نه دي چې موږ اوس ووایو چې څلوریزې دي لوبه ده موږ بګټۍ لرو سروکي لرو نیمکۍ لرو دا ولسي ادب زموږ هدف د دې لیکچر نه دا دی چې ولې دومره خوار پاتې شي د ځوان نسل توجه یوې برخې ته ولې واوړي ځوانان په دې برخه کې باید پراخه مطالعه وکړي د خپل ولسي ادب نه هم باخبره واوسي یوازې پر غزل باندې که دوی ته زه وایم چې بیا پښتنو کې شاید څوک پیدا نه شي چې د غزل بابا زیدي ونیسي یا د هغه زیدي ونیسي استاد صدیق پسرلي صحیح د شاعران به نور راشي خو هغه مستماشي خلک دي اوس د غزل بابا رقم ورکړل شوي د پښتو ټولنې نه نو هغه به پاتې وي موږ وایو چې تاسې ځوان شاعران چې یاست دا په غزل کې هم کار وکړي خو تر څنګ خپل ولسي فورم مه هېروئ کله چې ولسي فورمونه تاسې هېروئ دا ژبه خوارېږي زموږ د پښتو خواره سوق سره ځکه دا زموږ خپل فورمونه دي یوه لنډۍ زموږ په ټوله دنیا باندې راج کوي خو زموږ ځوان نسل چې دی تر ډېره پورې یو لنډۍ د هنري غزل ځواب وایي مخکې نن سره خبره داسې لنډۍ ویلې که نن ډېره مطالعه په دې لنډیو کې کوي او همیشه یې په ژبه باندې وي ځکه دی ذوق هم همدا دی او خوند هم یو ډول ترې اخلي نو استاد اصلي پوښتنه دا ده چې ولې دغه نوی شی په ځوان نسل باندې دومره اغېز پرې باسي چې زاړه هېر کړي که مثال داسې وکړو چې مور پلار زاړه شي ایستی واچوي نو زموږ ولسي ادب که زور شوی دی زموږ دپاره نوې خبرې پکې نشته یا نوې ولسي فورمونه موږ ته نه دي اختراع شوي همغه څو فورمونه چې پاتې دي واپسې پاتې دي دلیل څه کېدلی شي چې ځوان نسل یوازې په نوو شیانو باندې چې هغه یو پېړۍ یا څه باندې یوه پېړۍ عمر لري دا نسل د ټول د هغوی معتاد شوی په هغې برخه کې کار نور هغه د زرګونو کالو تاریخ
هغه تر خاورو لاندې شي او همداسې پاتې شي. ما مننه ما هم همدا مطلب ده لکه مخکې مې چېرته ویلې چې کوشش وشي چې د یو څه پورې محدود پاتې نه شو په ټولو برخو کې باید معلومات ترلاسه کړو معلومات راوړو او مسلکي زده کړو او مسلکي کار پې وکړو پنځونې وکړو او ټولنې ته وړاندې کړو زما هم همدا هدف ده ما که په خوله یو څو فورمونه یا نومونه راغلي خو دا یو څه نور هم ور زیات کړل ډېره مننه همدا د ما مطلب ده چې د پښتو ادب په ټولو برخو کې باید موږ او تاسې کوشش وکړو ځان پې پوه کړو مسلکي زده کړو او مسلکي یې ولیکو او مسلکي یې وړاندې کړو دا ډېره ښه خبر ده زما مطلب هم دغه و مننه خیر ویسي خبره ډېره مننه هوتک صاحب کور ودان خوشحاله اوسئ.